دیو جن الله رب العالمین موږ د هغه کلماتو نه منع کړي یو چې په هغې کې مشتبه الفاظ او په هغه مشتبه الفاظو کې د الله یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د اسلام ګستاخي پکې کېږي داسې کلمات به مسلمان نه استعمالوي. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې مه وایئ چې راعنا. راعنا مطلب دا لحاظ زمونږ وکړه، یعنې موږ ته لږ صبر وکړه په دې خبرو کې. یهود به راله هغوی به معمولي غوندې یا ورسره اضافه کړه ویل راعینا ای زمونږ شپونکیه. الله سبحانه وتعالی د دې کلماتو نه منع وفرمیله، ځکه دې کې د نبي صلی الله علیه وسلم ګستاخي وه. مومن خو ښایسته اخلي، ګستاخي نه ده مراده، هغه په ښه نیت باندې اخلي او نه داسې اخلي چې په هغې کې ګستاخي وشي. خو الله سبحانه وتعالی منه په دغې وجه باندې وفرمیله چې د یهودو سره د کفارو سره مشابهت دی، بلکې داسې الله سبحانه وتعالی وفرمیل وقولوا انظرنا، دا شانتې وایي نبي صلی الله علیه وسلم ته چې زمونږ لحاظ وکړه، یعنې موږ ته لږ انتظار وکړه په دې خبرو کې. نبی صلی الله علیه وسلم ته دا شانتې وایي. دې وجې نه امام ابن کثیر رحمه الله وایي الله سبحانه وتعالی موږ د هر هغه خبرې نه او د هر هغه کار نه منع کړي چې په هغې کې د کفارو سره مشابهت دی. ته چې داسې کلمات استعمالوې چې په هغې کې د الله یا د نبي صلی الله علیه وسلم ګستاخي کېږي، ټیک د ښه معنی شته، خو لیکن هغه دویمه معنا سره د الله او د نبي صلی الله علیه وسلم یا د اسلام ګستاخي کېږي، د هغې نه موږ الله منع کړي یو. او څوک چې بیا هم نه منع کېږي د دې نه دا د کفارو سره مشابهت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې نه منع کړي. امام مسلم رحمه الله حدیث ذکر کړی دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یقولن احدکم عبدي، یو کس دی دا نه وایي چې هر د فلانې چې دی عبد زما عبد دی. عبد دوه معناګانې دي، یو معنی د غلام، بله معنی د بنده. ویل دا الفاظ دی نه استعمالي. وليقل غلامي وجاريتي، داسې الفاظ دی وایي چې د فلانې چې زما غلام دی یا د فلانې مې وینځه ده، دغه شانتې الفاظ استعمال کا، لیکن د عبد الفاظ مه استعمالوه. وجه دا چې د هغې کې دوه معناګانې راځي او مشابهت راځي د رب العالمین سره، نو دې د وجې نه دغه کلمه مه استعمالوه. نو هر هغه کلمې نه به ځان ساتي چې په هغې کې د اسلام یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د الله سبحانه وتعالی ګستاخي راځي. اگر که ته به بیا دا وایې چې زه ګستاخي نه کومه. دې وجې نه اسلامي حکومت له دا پکار دی څوک داسې کلمات استعمالوي هغه رونیسي، هغه له سزا ورکړي اسلامي حکومت. او سبا د دغه سړي دا حق نشته چې بیا داسې ووایي چې یاره ما خو دا معنی نه وه مراده، ولې تا الله سبحانه وتعالی ته د دې نه یې منع کړې په قرآن کریم کې. او د داسې خلکو دفاع چې څوک کوي ګوره دا خپله بې ایمانه دی. ځکه مسلمان سړی چا کې چې ایماني د ایمان غیرتي هغه د دغسې خلکو دفاع نه کوي، په هغه باندې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ګران یو. خو د داسې خلکو دفاع همیشه دپاره هغه څوک کوي چې نه الله سره څه تعلق وي، نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه تعلق وي، او نه الله او رسول صلی الله علیه وسلم پې ګران یو. داسې خلک به د داسې خلکو دفاع کوي. مسلمان یې نه کوي، مؤمن یې نه کوي. د مؤمن په زړه کې چې معمولي غوندې ایمان یې که نه هغه یې نه کوي. ګورئ